بلال حبشي د مدینې طیبې څخه ولاړ. بلال حبشي به تاسو پیژنئ، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت تر اختیار وتلی دی. صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي، خپل په کنټرول کې، خپل په چوکاټ کې وي. بلال حبشي خپل تر کنټرول وتلی. کله چې د محبوب مخ ته ګوري ځینې ژړل کېږي، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه ویني بیا تابی. هغه صحابي دی چې کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وفات راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا څخه تشریف یووی، بلال حبشي چې براغی مدینې طیبې ته بیا وکتل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته بیا وکتل، مسجد نبوي ته بیا وکتل، طاقت نه ورتلی. بس نور یې د ځان سره دا فیصله وکړه چې زما ته مدینه طیبه پاته ده، زادها الله شرفا وعلى صاحبها الف الف صلاة وتحیة وسلاما. بلال حبشي روان سلیمان خواته. وختونه تېرېدل. بلال صاحب کیسه کوي د الله په ذات مې قسم چې یوه صحابي ته به داسې تږی وم لکه وبو ته، ما به دا ویل چې کله به مې پر هغه چا سترګې ولګېږي چې دغه سترګې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لګېدل. داسې تږی وم. یو وخت مې عبدالله ابن مسعود صاحب په خوب ولیدی، هغه راته عرض وکړئ ولې مدینې طیبې ته نه راځي. دا هغه خبره مې پر غوږ ونه نیوله. بل وخت مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدو. هغه راته وایي یا بلال ولې مدینې طیبې ته نه راځې. پر بلال صاحب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه غالبه سوه، مدینې طیبې ته را روان سو. کله چې مدینې منورې ته راورسېدی، خلکو چې بلال صاحب ولیدی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت ور په یاد سو، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ور په یاد سوه، هغه مازدیګرونه او اذانونه ور په یاد سو. خلک بلال صاحب ته راټول سوه، یا بلال اذان وکړه، اذان وکړه چې لا مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت را په یاد سي، لا مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه را په یاد سي. بلال صاحب ورته وایي د اذان طاقت نه لرم، د اذان طاقت په ما کې نشته. حضرت حسن صاحب او حضرت حسین صاحب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملسیان دي، دا ډېر نږدې ورته راغلی. هغه ورته وویل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملسی یم، زه تا ته دا عرض کوم چې ته اذان وکړه. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت اذان وکړ. بلال حبشي بیا عرض ورته وکړ چې دا زه د اذان نه یم، خو هغه ډېر تکرار پر دې کوي. اخر یې دا ورته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روی درته شفیع کوم. بلال حبشي چې منبر ته پورته سو، اذان یې شروع کړ. اذان چې شروع کړي چې اشهد ان لا اله الا الله اکبرونه ور کوشنیانو راټوپ کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی شوی دی. اثر سنن کې دا روایت داسې موجودېږي، هلته داسې پوښتنه کې بعث رسول الله بیرته راپورته شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. بلال حبشي چې دا اشهد ان محمد رسول الله ځای ته رسېږي، د نبي علیه الصلاة والسلام محبت ور باندې غالب سو، درب لاندې راشه سو، د جذب او د وجد حالات ور باندې راغی. بیا چې خلکو راپورته کوي دا عرض یې ورته وکړي چې ما درته وویل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نامه طاقت په ما کې نشته، زه اذان نسم کولی. څه شي و؟ دا د بلال حبشي مینه وه، دا د بلال حبشي ارمان و چې کوم صحابي به رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و دی به هغه ته تږی. یو صحابي یو تابعي فرمایي موږ روانو په پلانکي علاقه کې، یو چا راته وویل چې دلته یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. علامه ابن جوزي په مدارج السالکین کې واقعه راخي، و دی وایي موږ ورته راغلو چې ومو کتل هغه سپین رئیس صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاته دی چې موږ مجلس ورسره شروع کړي، وایي د لاسونه راته داسې کړه چې په دغه لاسو مې د محبوب صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دی، وایي د هغه لاسونه دغسې نیولي او موږ پسې ور ولاړ شو، پر لاسو باندې مچ کړي. هر انسان چې د یو چا ستا سره تعلق، ته چې د یو چا سره محبت لري او د محبت لرونکي په خاطر باندې دا چې ته د دغه سړي سره محبت لري، دا سړی ته نسې لیدولی، دغه سړي چې دغه سړی لیدلی لا تا ته خوند درکوي. زموږ خپل د اولیاو سره محبت دی، زموږ خپل د اولیاو سره اخلاص دی، موږ د خپلو اولیاو د لیدلو ارمان لرو. اوس چې هغه اولیا مو د لاسه وتلي دي هغه نه سو لیدلی، خو د اولیاو هر مورد ته، د اولیاو هر بیعت کوونکي سالک ته د هغه ولي په خاطر وګوره، د برادرۍ په خاطر ورته وګوره. امام حسن بصري صاحب وایي ما ته چې هر څونه اولادونه را نږدې سي دومره مې رب العالمین ته محبت نه نږدې کېږي لکه یو برادر چې ووینم، چې د طریقت او د تصوف په کور کې یو برادر وي، ولې هغه کې زړه کې د رب العالمین محبت دی، هلته ما د رب العالمین طرف ته متوجه کړي.